د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې استازی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځنډېدو په موخه ازبکستان هیواد ته تللی و، په دغه هیواد کې د ازبکستاني چارواکو سره له خبرو اترو وروسته د یوې تازه هوکړې سره هیواد ته راستون شو. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې استازي د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځنډېدو په موخه د خبرو لپاره ازبکستان هیواد ته سفر وکړ. دغه پلاوي د ازبکستاني چارواکو سره د شوي هوکړې له مخې بیرته هیواد ته راستون شو چې په حیرتان بندر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات په 80% تخفیف سره یو ځل بیا پیل شول. همدا لاسته راوړنه دا ده چې مدیریت د دې پروژې چې دی هغه انتقال د دې مدیریت و او په ډېر ټیټه بیه باندې چې موږ د دې سره کوم قرارداد وکړي په ډېر ټیټ قیمت باندې 60% د مجموع که ما سال دیگه قرارداد داشتیم، سال یک سال پیش که ما قرارداد 60% نه بیخی 70% پایین آمده. تا وقت ما قرارداد تقریبا قرارداد که ما بود تقریبا 10.2 میلیون بود، اما به 3.7 میلیون میرسه که تقریبا 70% پایین آمدن. حیرتان مزار شهر تیمریولنا yana da rivojlantirish va Trans-Afg'on temir yo'liga poydevor yaratib to Peshovargacha o'sha temir yo'lni tortib borish bo'yicha birgalikda hamkorlikda amalga oshirish uchun kelishib oldik. د یادونې وړ ده چې په دغه لاره د توکو لیږ رالېږ بهیر د ناڅرګند دلیل له امله د ازبکستان هیواد لخوا ځنډېدلی و چې دغه هیواد ته د افغانستان اسلامي امارت د پلاوي له سفر وروسته بیرته پیل شو. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت په همکارۍ د ظرفیت لوړونې له 2 میاشتني روزنیز پروګرام څخه وروسته 55 تنه مجاهدین فارغ شول. په پیل کې د بلخ ولایت مقام دفتر رئیس مولوي نیاز محمد وهاج په دولتي ادارو کې د عصري علومو د رول په اړه خبرې وکړې او د دغو علومو زده کړې د اسلامي امارت د کارکوونکو لپاره مهمې او ارزښتناکه وبللې. دې ته یقینا یو اشد ضرورت دی. زه ډېر خوشحاله یم چې په داسې مجلس کې مې شرکت وکړي چې مجاهدین الحمدلله د کمپیوټر څخه د ادارې څخه فارغېږي، خصوصا د ولایت د مقام د طرف څخه د بلخ ولایت د مقام د طرف څخه تاسو ته اطمینان درکوم. اول مبارکي درته وایم، دویم اطمینان در کوم چې ان شاء الله دغه ملګري چې هغو خواري کړې د کمپیوټر په بخش کې د ادارې په بخش کې دا به ان شاء الله العزیز هر یو په مناسب ځای باندې مقرریږي. همدارنګه د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي چارو امریت یو شمیر مسؤلینو خبرې وکړې او ویل چې د ظرفیت لوړونې پروګرام په دې پړاو کې دوی اداره مدیریت کمپیوټر زده کړه او د راپور لیکنې په برخه کې دوی ته ښوونه ورکړل شوې. په بلخ ولایت کې د افغانستان اسلامي امارت د نوي ګمارل شوي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې دا یو مهم ګام یاد کړ. نن هغه ورځ راغلې ده چې دا اوس کم مجاهدین د دغه برنامې نه فارغ شو، یعنې زموږ نظام ورته ضرورت لري، زموږ هیوادوال ورته ضرورت لري. دا ډېر اساسه موضوع ده. زموږ په ولایت کې الحمدلله په زرهاو مجاهدین دي. انستیتوت اداره حسابداری در پلان خود برای سال 1402 سمینارها و برنامه‌های تحت کار دارند. اول آشنایی با پروسه تهیه و تدارکات، مدیریت وقت زمان و مدیریت حل مناجات. په ورته وخت کې یو شمیر فارغانو د نوي ګمارل شوي کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په موخه د دا ډول روزنیز پروګرامونو ترسره کول اړین وګڼل. چیزایی را که ما آموختیم که الحمدلله از تعریف اداره شروع، از پیشنهاد نویسی و دیگه خب مکتوب نویسی و دیگه استعلام. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که تا در برنامه ها را زیاد در نظر بگیره و تا بتوانند که مجاهدین امارت اسلامی سطح و دانششون بلند بره.
د یادونې وړ ده چې دا دریمه دوره ده چې د اسلامي امارت د نوي ګمارل شوي کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 2 میاشتنی ښوونیز پروګرام په بلخ ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په همکارۍ ترسره کیږي. او وروستی خبر همدا چې په مزار شریف ښار کې د چاپیریال ساتنې، کرنې او د مزار شریف ښاروالۍ له لورې په ګډه د نیال کینولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې مسؤلانو له خلکو وغوښتل چې نیال کینولو او د نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې جدي پاملرنه وکړي. د مزار شریف ښاروال د هیواد په سمسورتیا او ښېرازۍ کې دغه کمپاین یو نیک ګام یاد کړ. هغه وویل چې د ښار د سمسورتیا لپاره په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې لازم اقدامات ترسره کړي. انشاءالله ښاروالي امسال مصمم است که تقریبا در اندازه 12,000 نیال تنها به 12 ناحیه شهر مزار شریف از بودجه عادی خود به مصرف برساند. همدارنګه د بلخ ولایت مقام مرستیال له ټولو هیوادوالو څخه وغوښتل چې د سالم چاپیریال او هیواد د آبادی لپاره باید په دې پروسه کې پراخه ونډه واخلي. هر میگه ما شما الحمدلله در اینجا کوشش بکنیم که و هر جایی که باشه، هر نقاط شهر باشه و های ولسوالیه باشه یا اطراف شهر باشه یا داخل شهر باشه، همگی مردم کوشش بکنه که نیالشانه را اضافه بکنه. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس ویل په پام کې لري چې سږکال په ښار او اطرافي سیمو کې څه باندې 100,000 نیالګي کینوي. خو نوموړي له خلکو وغوښتل چې د نیالونو ساتنې او پالنې ته جدي پاملرنه وکړي. از عموم ملت متدین ولایت بلخ خواهش و تقاضا همی هست به خاطر حفاظت این درخت ها که شانده می شود کوشش اعظمی را داشته باشد، نهایت و جدا کوشش بکند که این را حفاظت بکند. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې له خپلې عادي بودیجې څخه د ښار په بېلابېلو سیمو کې څه باندې 12,000 نیالګي کینوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا ښې چارې.